بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو هیوادوالو ته ښه ورځ غواړم. څنګه چې تاسو پوهیږئ چې نن ورځ نه تنها افغانستان بلکې د نړۍ ټول هیوادونه یو ډیر غټ او جدي تهدید سره مخامخ دي د کرونا په نامه. د دې په خاطر چې زمونږ خلک او زمونږ دولت په دغه سخته وخت کې ډیر په بریالیتوب سره مبارزه وکړي او لا بریا ولري، څه مسایلو ته مونږ ضرورت لرو یا څه اقداماتو ته مونږ ضرورت لرو. دغه اقدامات ډیر سخت نه دي، د دې په خاطر چې کرونا دپاره نن پورې کوم مشخص دارو درمل یا واکسین جوړ شوی نه دی. نو مونږ باید هغه وقایوي او پیشګیرانه تدابیر ونیسو. مونږ باید وقتاً فوقتاً د 15 ثانیو نه نیولې تر 20 ثانیو پورې خپل لاسونه بیرته صابون سره پرېوینځو. دویم، باید کله چې خپل د کورنۍ غړي یا هیوادوالو سره مونږ ګورو، دیو سره باید روغبړ ونه کړو. په یو فاصله کې چې تقریبا تخمینی 2 متره دی، د لرې نه باید یو بل سره روغبړ وکړو، سلام علیکي وکړو او د یو بل نه وپوښتو. هر څومره چې کولی شو موږ د ترکاري، سبزیجات او تازه میوو نه استفاده وکړو تر څو چې ډیر ضرورت ونه وي د کور نه بیرون ونه وځو. که دغه ټکو ته موږ پام وکړو نو انشاءالله چې موږ هغه تدابیر چې د کرونا د پیشګیري یا د وقایې دپاره هم کړی دی، په دې کې به بریالي اوسو.